سیاسي رشوت ورکوي چې دوی صدي واخلي د خپلې سرمایې په زور د خپل طاقت په زور باندې د قانون صدي واخلي او د 15 کال لپاره بیا یو ټیکهدار جوړ شي په اسمبلۍ کې خلاص دي خالي کرسۍ خو ډکه کړي خو د قانون نمایندګي نشي کولی په بدامنۍ خبره نشي کولی په تعلیم او د شرکتۍ خبره نشي کولی د دې بل په ظلم او بربریت خبره نشي کولی په ګرانۍ د باجوړ د قام د حقوق مخالف کوونکي څوک دی د باجوړ د وسایلو باندې په ډاګه حق څوک دی د باجوړ د پولیس غمخوار څوک دی د باجوړ د وسایلو احساس د چا سره دی ستاسو په ټول استقبال کې ستاسو د لاسونو په پړکات کې نثار بحث کول د اردو بحث منظور خان نور څومره زموږ مشران دي او په دې میدان کې څومره ځایګل څومره مشران دي تاسو ته ډېر مینه او احترامات او په خصوصي توګه د اعلان د کسانو ډېر زیات مشکور یم چې ډېر په بد حال کې ناست دي خلک ډېر دی او ځای ګڼ دی پنجابي یو محاوره ده وایي ناش نجات یې هم ګرتیړه خدای دغه شان ته چې کوم دی نشیلیان ډېرئ ځایونه به ورته چې کوم دی پراخه کوڅې به ورته پراخه ساتو ګرانو ملګرو په 8 فروری باندې په ټول پاکستان کې انتخابات کېدو والا دي دغه انتخابات د نورو ګوندونو لپاره په یو روایتي عمل دی خو چونکې موږ دې انتخاباتو ته په یو بل نظر باندې ګورو دا انتخابات ډېر لس کاله د پښتونخوا وطن چې کومه تبعي شوې ده هغه ته به یو په نظر کې نیسو هغه په سوچ کې نیسو او د خپل وطن د مستقبل فیصله په 8 فروری باندې کوو په 8 فروری دغه انتخابات زموږ او ستاسو د وطن ګټه او تاوان شریک دی دا یو انفرادي عمل نه دی دا اجتماعي عمل دی او دغه اجتماعي عمل دپاره پکار دا ده چې موږ ټول بیداره شو نن که په دې میدان کې زموږ امیدواران ولاړ دي نو موږ د نورو پارټیو په شان ته بس صاحب مطلبو روایتي حملې د چا په ذات نشو کولی زموږ خپل دا ایمان او دا یقین دی چې موږ به خپل کار د خپل کردار او خپل منشور وړاندې کوو د کار نه که موږ رایې اخلو کوټ اخلو زموږ به د یو کوټلې منشور وړاندې کوو یو پروګرام ورته وړاندې کوو چې دا به دا ستا ستونزې او ستا مسلې دي او دا ستا قانوني او اجتماعي مسلې دي موږ کوشش کوو چې تاسې به موږ باور وکړئ او زموږ سره چې کومه دی خپله رای شریکه کړئ نو دا ستونزې او دا مسلې به تاوانو یو دا خبره موږ کوو دویمه خبره موږ کار د خپل کردار کوو چې د عوامي نشرت پارټۍ د مشرانو کردار د عوامي نشرت پارټۍ د ضلعي قیادت کردار او کوم امیدواران چې په میدان کې تشکیل دا او کردار وګورئ دا چې نن په موږ پورې لګېدلي په باجوړ کې په موږ پورې چې کوم دی خبرې کوي پچموزې کوي نو دې سره نه به شوش ډول سره کردار شته دی که د دې سره کردار وی نو د دې 15 کاله کې په حکومت کې پاتې شولو پکار ده چې خلک دا کردار وړاندې کړي خو دې خان داسې کړي دي او نور به بیا څه کولی شي نه ورته د قام مسایل ستونزې معلومې دي چې زما د قام مسلې څه دي دا مسله نه ده چې د قام ته وایي تا له ټرانسفرمر درکوم تا له هینډپمپ درکوم تا له 15 روپۍ درکوم تا ته کوڅه بخوم دا خو ډېرې وړې خبرې دي 1,80,000 کورونه په باجوړ کې په ډېره بدمشمارۍ کې اشغال شوي دي دا 1,80,000 کورونه تاسو لکه نیمې بیا خو نه دي جوړ کړي تاسو په خپل ګټه او په خپل طاقت باندې جوړ کړي دي نو دا باید په ټرانسفرمر باندې وطن څه آباد کړي په لارې کوڅه باندې به چې کوم دی ورڅه آباد کړي ګرانو ملګرو دغه ته چې کوم عمل روان دی او دا کوم غټ غټان چې موږ ته په دې میدان کې راوتلي دي او دې وخت کې قام ته سیاسي رشوت ورکوي قام ته سیاسي رشوت ورکوي چې دوی صدي واخلي د خپلې سرمایې په زور د خپل طاقت په زور باندې د قانون صدي واخلي او د 15 کال لپاره
بیا یو ټیکهدار جوړ شي په اسمبلۍ کې خو ناست دي خالي کرسۍ خو ډکه کړي خواته د قام نمایندګي نشي کولی په بدامنۍ خبره نشي کولی په تعلیم او د شرکتۍ خبره نشي کولی د دې ملک په ظلم او بربریت خبره نشي کولی په ګرانۍ خبره نشي کولی د افغانستان د فرهنګ خبره نشي کولی په بېروزګارۍ خبره نشي کولی دغه ګونګ او چاړهګان خلک صرف خپل سرمایې ګټلو دپاره ځي چې نور خپله سرمایه وګټي د دې د ټیکهداري نظام جوړ کړی دی او دغه ټیکهدارانو خلاف موږ راوتلی شو قام ته چې کوم دی دا منشور وړاندې کوو چې موږ یو پټنی منشور جوړ کړی قامه دا ولوله څلور دېرش پاڼې دي په دې کې ستا مسلې پرتې دي او دې مسلې د حل کولو موږ توان لرو موږ پوهېږو په دې چې قام دوران مسلې حل کېږي څنګه خو افسوس سر افسوس په ډېر معمولي قیمت باندې زموږ قام دوکه کوي دا خلک یو تړون یې کړی دی او چې څومره غټ غټان او سرمایهدار دي د دې یو کردار تاسو ته معلوم دی چې په دې وطن کې د خاورې څه کړي دي ټولې معیار د MPS پاتې شوي دي سلیډرز پاتې شوي دي نه باجوړ کې یوسفي راوړی ده نه میډیکل کالج راوړی دی نه انډسټریل زون راوړی دی نه نوکري راوړي دي او نه چې کولی دی زموږ ته د روزګار بندوبست کړی دی ګرانو ملګرو دا ځل چې کوم الیکشن را روان دی موږ وینو باجوړ کې چې ولس زموږ دپاره ډېر په جوش او خروش سره لګی دی تاسو به مهرباني کوئ دلته چې کوم زموږونه میشته دي نو دلته چې زموږ امیدواران ولاړ دي د هغو سره تعاون کوئ او کوم شي په باجوړ کې وکړئ کوشش به کوئ چې د الیکشن نه به 2-3 ورځې مخکې راځئ په خپلو عزیزانو باندې به غږ کوئ زموږ په خویندو میندو باندې به غږ کوئ ښه په پرده کې د اسلام اقدارو دایره کې به دنده چې کومه دی هغې به راوباسئ دا قامي جنګ دی او موږ ورته په قامي جنګ باندې ودرېږو او دا جنګ به چې کوم دی انشاءالله تعالی کوي مخکې به یو خبره کوله ویل موږ عالمي دین ودرولی دی او دا بل چې ولاړ دی ویل دا علي دی لږ تاسو وګورئ په باجوړ کې چې کومې مذهبي پارټۍ دي او که دا نورې پارټۍ دي په هغې باندې چا چې کوم د عالمي دین ته ټکټ ورکړی دی او امیر صاحب پارټۍ ورته ورکړی دی خو بیا په دې کار باندې غږ کوو چې موږ په دیني علم باندې یا په اسلام باندې چا نه ورته غواړو ځکه اسلام یو مقدس عمل دی او څوک چې اسلام او دین د دنیا د ګټې لپاره استعمالوي نو دا ناروا عمل دی د حق پرسته علماو نه تپوس وکړي لاس دی هغه شاه نصیر خان دی د حکمت الله مامون دی د ګل افضل دی د بادر خان رشید دی د رشید خان دی او په مولانا خانزیب دی په کردار نه د میدان تپوس کړي دي په منشور نه د میدان تپوس کړي دي که په خدمت شي نو د عوامي رشد پارټۍ خدمت کوي او که په لرې او په بهادرۍ شي د قام په خبره شي د بهر ملکه باندې د قام په خبره کوي اخري خبره کوم زما ډېرو معززو مشرانو او لنګیانو زلمو دوکه نه شئ موږ په تاسو ننګ کړی دی دا ځل د باندې کړی بیا به هم د باندې ننګ کوو ځکه چې موږ خدای خدمتګار یستو د باچا خان بابا سوایل یستو په دې پوهېږو چې دا 5 کروڑه پښتانه چې په پاکستان کې دي دا د عوامي رشد پارټۍ سره دي خو دا یوه عوامي رشد پارټۍ د 5 کروڑه پښتنو مقدمه په دې ظالم او جابر ریاست کې د رسول بیرغ باندې